د قیامت 28 علامات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1500 کال وړاندې بیان کړي او رښتیا شوي دي. اول، نارینه به کم او ښځې به زیاتې شي. دوهم، خلق به قرآن کریم د موسیقي په شکل تلاوت کوي. دریم، د مال د محبت له وجې نه به ښځه هم د میړه سره په تجارت کې برخه واخلي چې زه یې ولې ووژنم او ولې وژل کېږم. اوولسم، کافران به په مسلمانانو غالب شي. مسلمانان به زیات وي مګر علمان به وي، ځکه دوی به له دنیا سره محبت لري او د مرګ څخه به ډارېږي. اتلسم، په دین باندې به عمل داسې وي لکه د اور سکروټو چې په موټي کې نیسي. 19، ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کېږي. 20، د دنیا مالدار خلک به بخیلان وي. 21، د زمانې نه به برکت ختم شي. کال به د میاشتې غوندې، میاشت به د هفتې غوندې، هفته به د ورځې غوندې او ورځ به د ساعت غوندې تیریږي. 22، مسلمانان به په هر عمل کې د کافرانو پیروي او تابعداري کوي. 23، د عربو په خاوره به فرحي راشي او د مدینې منورې نفوس به زیات شي. 24، خلق به د زکات اخیستلو مستحق نه وي خو بیا به هم زکات غواړي. 25، ښځو به جامې اغوستې وي خو بیا به هم لوڅې وي، یعنې جامې به یې دومره نازکې وي چې د هغې څخه به یې وجود ښکارېږي. 26، زنا کول به اسانه او د زنا کول وسایل به زیات شي. 27، جهالت به عام شي. خلق به د دنیا په علم پوه وي لیکن د جهالت له وجې نه به د دیني علم څخه غافله وي. 28، بې حیا ښځې او د موسیقي آلات به زیات شي. نو دوستانو، دا د قیامت 28 علامات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1500 کاله وړاندې بیان کړي او رښتیا شوي دي. نو دوستانو، ویډیو مخکې شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.